السلام علیکم ګرانو هیوادوالو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي ښه راغلاست یو نوی ویډیو ته یو نوی درس ته په دې درس کې د صفت په باره کې خبرې کوو چې په یو جمله کې موږ صفت څنګه او کله استعمالولی شو آیا صفت د ناون څخه وروسته راځي د ناون څخه مخکې راځي او فعل څخه وروسته راځي مخکې راځي دا ټول په دې درس کې به بیانوو سره د مثالونو بعضې صفتونه دي چې ناون څخه مخکې راځي بعضې صفتونه دي یعنې ناون یعنې اسم څخه وروسته راځي بعضې صفتونه مثلا ډېر قسم صفتونه دي اوس په دې درس کې تاسو ته بیانوم il est généreux il est généreux il est généreux هغه سخي دی یا سخاوتمند دی généreux معنا سخي یو څوک چې ډېر سخي وي هغه لپاره چې وایي généreux il est généreux هغه صحیح دی généreux دا چې دی صفت شو ma cousine est malade ma cousine est malade ma cousine est malade زما تره لور مریضه ده malade مریض یعنی صفت شو malade صفت دی il est rapide il est rapide il est rapide هغه تیز دی چالاک دی صحیح شو rapide صفت شو c'est un homme généreux c'est un homme généreux c'est un homme généreux دا یو صحیح سړی دی سخاوتمند دی ډېر خیرخوا دی په دغه حالت کې به وګورو un homme معنا یو سړی دا چې دی اسم دی نام دی généreux صفت دی c'est un homme généreux لومړی چې راغی un homme ناون یا اسم راغی ورپسې généreux صفت راغی په دغه صورت کې دا صفتونه چې دي ناون څخه وروسته راځي یعنې اسم څخه وروسته راځي c'est un petit garçon c'est un petit garçon c'est un petit garçon دا یو کوچنی ماشوم دی صحیح شو پوتی معنا کوچنی صحیح شو دا د ناون څخه مخکې راغی garçon یو ناون یا اسم دی garçon اسم دی پوتی صفت دی دلته ناون یا اسم څخه مخکې راغی صفت لکه څرنګه چې د صفتونه چې دي لکه فعل او ضمیر چې د نارینه او ښځینه لپاره جدا جدا دی همدغسې صفت هم د هماغه ضمیر په مقابل کې راځي چیرې ضمیر د نارینه لپاره وي او صفت هم نارینه لپاره راځي او که ښځینه لپاره وي ښځینه لپاره راځي د نارینه لپاره صفت او د ښځینه لپاره صفت چې دی جدا جدا دي مثال به دلته وګورو il est jaloux il هغه نارینه لپاره شو il est jaloux معنا هغه خست یا هغه خست کوي il est jaloux هغه خست کوي اوس لاندې فیمینین لپاره به وګورو elle est jalouse elle لکه څرنګه چې هغه ښځه شو ښځې لپاره د ژلو صفت چې دی ژلوز دی elle est jalouse elle est jalouse معنا هغه خست کوي صحیح شو il est jalouse هغه حسد کوي صحیح شو اوس دلته که نارینه لپاره ضمیر چې دی نارینه لپاره il شو صفت جلوز شو او که چیرې ضمیر فیمینین لپاره il شو نو صفت هم تغییر کوي جلوز جلو جلوز او همداسې که چیرې سبجکت یا ضمیر جمع لپاره وي نو صفت هم جمع لپاره لیکو مثال په توګه د il په ځای el جمع لپاره هغوی لپاره دی یا نو لپاره دی یا وو لپاره دی یعنی ضمیر چې دی جمع دی نو په دغه وخت کې هر کله چې صفت لیکو نو صفت سره هم اس اضافه کوو هغه هم جمع کوو که چیرې سبجکت یا ضمیر نارینه لپاره وي صفت هم نارینه استعمالو مسکولن استعمالو که چیرې فیمینین وي نو صفت هم فیمینین استعمالو که چیرې مفرد وي مفرد استعمالو او که چیرې جمع وي جمع ils وګورئ ils sont jaloux ils sont jaloux هغوی حسد کوي elles sont jalouses elles sont jalouses هغوی حسد کوي وګوره سبجکت په دغه وخت کې جمع شوه نو مقابل کې صفت هم جمع شو صفت هم په آخر کې اس واغستو elles sont jalouses
ال هغوی چې کوي حسد کوي ورب هم جمع شو ال اخر کې اس واخستو هغوی لپاره فیمینین یعنی ښځو لپاره جمع شو سون هم هغوی یعنی د موجوده فعل دی دا هم جمع دی جلوس هم فیمینین لپاره دی خو لیکن دا هم جمع نه ځکه چې په اخر کې اس لري لکه د جولی شوسور د جولی شوسور لکه څنګه چې شوسور بوټانو ته بوټان همیشه جمع دي دو دي صحیح شو بوټان دو دي جمع دي د جولی شوسور ښکلي بوټان دي ښکلي بوټان صحیح شو جولی معنا ښکلي ښایسته صحیح شو ښایسته او ښکلي بوټان په دغه وخت کې شوسور په اخر کې اس لري جمع دی نو همدې له خاطره سبجکټ چې جولی دی یعنی سنا وبخښئ صفت چې جولی دی په دغه کې هم اس اضافه کوو اوس مثلا هغه صفتونه چې ناون څخه وروسته راځي un canapé confortable un canapé confortable un canapé confortable یو راحته کوچ un endroit agréable un endroit agréable un endroit agréable یو ښایسته ځای په دغه وخت کې confortable agréable چې دي صفتونه دي چې ناون څخه وروسته راځي اوس راځي هغه صفتونه چې مثلا د یو چا نشنالیټي ښیي هغه صفت چې د یو چا نشنالیټي ښیي هغه همیشه د نوم یا ناون څخه اسم څخه وروسته راځي لکه مثال په توګه un ami japonais un ami japonais un ami japonais japonais معنا جاپاني په دغه وخت کې دا چې د صفت دی یو کس صفت ښکاره کوي چې هغه جاپاني دی یو un ami japonais معنا یو جاپاني ملګری په دغه وخت کې ناون یعنی اسم چې دی مخکې راغی او صفت وروسته راغی un collègue belge un collègue belge un collègue belge یو بلژیکي همکار یعنی کار ملګری په دغه وخت کې بلج ناون څخه وروسته راغی un homme français un homme français یو فرانسوي سړی un homme ناون یا اسم دی فرانسې صفت دی ناون څخه وروسته راځي د نشنالیټي صفت چې د یو چا نشنالیټي بیانوي هغه همیشه د ناون څخه یا اسم څخه وروسته راځي اوس راځو هغه صفتونه چې د یو شي رنګ بیانوي لکه دا صفتونه هم د ناون یا اسم څخه وروسته راځي هغه صفتونه چې رنګ بیانوي هغه هم د دغه څخه وروسته راځي ناون څخه وروسته راځي des chaussures rouges des chaussures rouges des chaussures rouges معنا بوټان سور بوټان صحیح شو سور چې دا چې دی صفت دی د chaussures ناون یا اسم دی لکه څنګه چې بوټان همیشه جمع دي نو آخر کې غوش سره اس اضافه کوو جمع لپاره des chaussures rouges des yeux bleus des yeux bleus des yeux bleus معنا ابي سترګې لکه څنګه چې سترګې هم جمع دي بلو سره آخر کې اس اضافه کوو des yeux bleus دغه وخت کې اس اضافه شو دا هم جمع شو هر کله چې سبجکټ یعنی ناون یا ناون ورسره وي که سبجکټ وي که چیرې هغه جمع وي نو صفت سره په آخر کې اس اضافه کوو هغه هم جمع کوو لکه des yeux bleus un tableau blanc un tableau blanc یو سپینه تخته تابلو ناون دی اسم دی بلون معنا سپین لکه څنګه چې هغه تابلو مسکولا دی نو صفت هم بلون مسکولا دی او مفرد دی اخر کې اس نه لري اون شیز روز اون شیز روز اون شیز روز یو ګلابي چوکۍ اون شیز ناون دی روز ګلابي دا چې دی صفت دی اوس دا دو هغه صفتونه دي چې دوی مفرد او جمع لپاره یو قسم لیکل کیږي که چیرې مفرد حالت کې راځي هم همداسې لیکل کیږي او که چیرې جمع حالت کې راځي هم همداسې لیکل کیږي یعنی مطلب دا چې جمع او مفرد لپاره همیشه دا په خپل حالت کې استعمالیږي دا شی استثناء دي دا جدا قسم یو دو صفتونه دي چې دوی په آخر کې اس نه اخلي هیڅکله des yeux marron des yeux marron نسواري سترګې des chaises orange des chaises orange des chaises orange معنا نارنجي چوکۍ دا دوه صفتونه په اخر کې اس نه اخلي جمع حالت کې هم اس نه اخلي اوس راځي هغه صفتونه چې د ناون یعنی اسم څخه مخکې راځي لکه un beau
paysage un beau paysage un beau paysage معنا یو ښکلی یا ښه منظره پیزاج معنا منظره دا یو ناون دی یعنی اسم دی بو معنا ښکلی دا د چی د ناون څخه مخکې راغی اون جولی غوب اون جولی غوب یو ښکلی کمیز غوب معنا کمیز دا اسم دی ولیکن صفت څخه وروسته راغی جولی ښکلی دا صفت دی اون جولی غوب یو ښکلی کمیز لومړی صفت راغی ورپسې ناون راغی un grand appartement un grand appartement un grand appartement یو لوی اپارتمنټ اپارتمنټ ناون دی وروسته راغی لیکن په دغه وخت کې صفت چې د مخکې راځي un bon repas un bon repas یو ښه ډوډۍ یو ښه خوراک صحیح شو repas معنا ډوډۍ څه چې دغه کې یو un bon repas معنا یو ښه ډوډۍ په دغه وخت کې موږ نشو ویلی چې un repas bon دا غلط راځي دا صفتونه چې دي اول صفت راځي وروسته ناون راځي موږ داسې نشو ویلی un paysage beau une robe jolie un appartement grand دا غلط راځي په دغه وخت کې دا همیشه لومړی به صفت راځي ورپسې ناون راځي یعنی دا هغه صفتونه چې مثلا وړه دي اکثره صفتونه چې وړه دي هغه همیشه د ناون څخه مخکې راځي دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ او که چېرې کوم مشکل در تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ تر راتلونکي ویډیو پورې په مو خامخا ښه وخت او ښه ژوند ولرئ